لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب العالمین دا انسان باندې په خپل کور کې دننه د اوسېدو ذمہ داري مقرر کړې دي چې سړی به په خپل کور کې څنګه ژوند تېروي او ښځه به څنګه ژوند تېروي. عربی کې ورته حسن معاشرت وایي او پښتو کې ورته په کور کې دننه خپل ژوند تېرول وایي. نو موږ به په کور کې دننه خشته خپل ژوند څنګه تېرو او حسن معاشرت چې ورته وایي د ښځې خاوند د بچو او د مور او د پلار په منځ کې خوشګواره زندگی او خشته خپل زندگی او خپل ژوند دا به په کومه طریقه تېرو د هغې مطابق درته بیان روح خپل ژوند په کور کې تېرول هغې لپاره دا ضروري ده چې موږ د شریعت مطابق زندگی تېرو. شریعت یو جامع دین ته وایي. شریعت یوازې دې ته نه وایي چې سړی دې صرف لمونځ کوي یا روژه دې نیسي یا زکات دې ورکوي او یا حج او عمرې دې کوي. شریعت یو مکمل نظام ته وایي. هغه مکمل نظام دا دی چې سړی به عبادات کوي، منذ روجه حج زکات عبادات قولیه لکه ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ، او سړی به عقیده خپل ساتي د سنت مطابق او په خپل کور کې دننه چې کوم د ماحول دی ماحول به هم د شریعت مطابق جوړی. بس ته ګوره بیا به ژوند خشته او مزیداري. دا عقیده تعلق خود آخرت سره دی که د سړي عقیده د شریعت برابر و خو دی مسلمان او که عقیده د شریعت مخالف نو دی کافر. او د انسان د عباداتو تعلق د آخرت د ثواب سره دی. که عبادات برابر کړو خو جنت ته به ځي او که عبادات برابر نو کړي او مسلمانونو بیا به جنت ته ځي خو یاره الله به ورته په قبر کې او په آخرت کې عذابونه ورکوي. او د دنیا د خپل ژوند تعلق د بندگانو سره دی چې سړی بندگانو سره او په خپل کور کې دننه خشته ژوند تېر کړي. ښځه د خاوند خیال وساتي، خاوند د ښځې خیال وساتي، او بچی د مور او پلار خیال وساتي، او مور او پلار د بچو خیال وساتي، او گاونډي د گاونډي خیال وساتي. دې ته حسن معاشرت وایي. ښکلی ژوند به د یو بل سره تېرېږي، نه به جنګي، نه به جګړې، نه به ډاکۍ او نه به یو بل سره اختلافات. نو په دې کې بنیادی او اهم کردار د سړي دی او دا ذمہ داری په الله په سړي ورچولې ده. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مسلمانان
ځانونه او اهل عیال او بچي دا د اور نه بچ کې ور پته ولګي چې دا ذمہ داری په سړی د په خزانه په خزم څه ذمہ داری شته او دا بنیادی او غټه ذمہ داری دا په سړی ورچول کېږي سړی بخزه له داسې تربیت ورکړي معصومه ده ور معصومه جنې ده دی به خپل معصومه لور له داسې تربیت ورکړي چې دا د شریعت مطابق جون تیر کې دا لوپټه په سر کې دا برقه په سر کې او دا د حیا جون تیر کې او دا شریعت او دین او پیژنې او دا خدای د خپل خاون او د خپل گاونډي او د خپل لیورونو او د خپل اندروریانو او د بچو حقوق او پیژنې کې دغه مطابق ژوندۍ تیر کې او کسړې د خپل معصوم لور هغه سه تربیت نکي کم چې پکار دی نو دا معصومه چې سبا لوی شوا او دا د دې تربیت اونې شي دا به بيدینه لوی شي دینداری به پکې نه چې بيدینه لوی شوا نو د بيدینه نه پس دې د شریعت حق نه پیژندلې نو کدا وعده شوا نو نه به د اسخر خیال ساتي او نه به د خواخه خیال ساتي او چې دا وعده شوا شریعت خو دې پیژندلې نه دی دا چې وعده شوا او سبه بچیو شو د بچو بم دا خیال نه ساتي چې بچو لکم تم تربیت ورکور پکار دي گاونډیانو سره جګړه کور ته خځه انګور راوستا خدا انګور په دې پکور کې دشمن راوسته ده شریعت ته نه خبر ډیره زمانہ شو موږ خلک په دې مسائل بعض وخت پوښتنه کوي د شریعت سلیم کې یو خځه یو زنانه ده نیکه زنانه ماته ډیره زمانہ شو لري په خبر ده طرف په ټلیفون چې تر مسلو تاسو کی ضرورت جواب ورکړم نو باندې په ټلیفون تاسو کومه ته ډیره مولانا سی به وظیفه راته وخا مې څه وظیفه وی خواخر سره ډیره زیاته جګړه کې د خواخر نه په ور کې ولاړ مې خپل کور دې څنګه دی وی نور ډیره زیاته خوشاله خاون نه خمالدار دی موټر راته ودرولې دی بنگلې را لاغشته ده آی کې اوسېګو او دا خاون می خ زبردست کاروبار دی او خنا سره ان خوشاله دی او زمو سره خوشاله چې څنګه زما غواړي دا خاون مال راوړي او چې کله مور پلار کرزم نو ما خپ محبت او پمینه رسی او چې سوچ پم تیروم دا خاون نه ما ته دومره تکلیف نشته کور دا خاون د طرف نه مال جنت ته جنت خدا خواخ نه په مصیبت کې اخته او بس ار وخت را سره جګړه کوي او بس زمان مو سره جګړې دا هم جګړې ما ته څه وظیفه وکړه وسره لراله غزان می قابو کو ما ورته یو تاسو ته نه مې خپکیږم ما خبره وره مې ته ستا تدې زویله چا وخته ویلې الک لچ چا سره دی واده شوی وی دا واخره لکه مې دا واخره لره دی وخته ویو بیا دا واده نیټه هم دی خواخه کې خو او بیا په عزت او په خوشاله مہر هم دې اسخر خواخه په خوشاله دې کور ترا واستم نو مینن چې تا ته دا موټر ولار دی او بنگله ته ملاو او ته چې دا خاون ما سره خشته او خوشاله جون تیری او چې زه سغوارم راکې میدان د چا برکت سره دې خواخه شو کنه شو نو دې برکت چې دې بنگله لرا واسطه دې کستا په خاون خو سره د تعلق نو وینا خاون خو چې دماغ کې نه ویلې نه نیم لیدل اس تعلقاتینو نو میدان خو د سره د خواخه دومره خېګړه وکړه چې ته دې مالدار وی لګینه کې لګي وسه دې مالدار وی باندې تپ پرزو شو پته دا پرزو شو او ته دې خپل کور لرا واسطه او نن چې ته بنگله کې اوسېږي دې خواخه د برکت نه اوسېږي او که موټر درته ولار دې خواخه د برکت نه دا دې خواخه راولې زوی نن تا په قابو کې غشته دي او ستا خیال ساتي او مې ممکن ده چې زوی باندې مور سره برابر نه جون برابر نه او کله یم په ما خپکیږي هم پتا خپکیږي تر هغه په مور نه خپکیږي اذن ځان ترالولې دي مې خدای بدن د قیامت پرسته پوس کی ته پیلا تعویذونه کې وځي پیغواله خدای بدن ته پوس کی کومه خزه چې تراوسته دی او غریب کور نو مالدار کور تا او دا غي زوی ټول ټاته وقف کو او دا غي بنگلو ارته تاسو مہر کیو لیکل او تعالی عزت درکو نو نن دې زوی مواله او تم تعویذونه کې چې خزه زما خواخه زما خپل راځي او زما جارو کوي مې دا خدای نه ویریږي دا لوی خدای نه
وی سوکم ما دی خواخل سارم چاپی کوا ما خامم چاپی کوا دعاگانه ته اخلا اسخر تا کاسا ڈک ایک در مستو دا پیو اسخر نا دعا والا دی خواخل دنیا کی با ٹک تا دا خاون او گٹے بچی با او گٹے لیکن قبر کے با بیا خدے گٹے دینی اللہ با دا سر گوری پتہ برتاو لگی بیا دا احسان بدل پنا شکر مکو دا احسان بدل پہ احسان بانے وروارا دا سرسونا خوکل او تپخبل اقرار کے جدا ما خاون خدا دا خد زویرے خد خاون خد مور پلار سر روان تا او خپل کتاب تا در آوارو تیلیفون بند یو سلو پینزر وزی پس راتا تیلیفونو کا ما تی مولانا سے خدای دا سر خوکا جن میں جوڑ شو کور میں خشتا شو بس اسم نشتا زنگا اخصر خواقی وی سارا مرات اللہ پہ دوا گانے کی یو ماقام مرات دوا گانے کی جن جگہ رحطا گوڑا شریعت اصل شیرے کہ یو خد دا سوچو کو دا فکر کو چې دا کم خاون زما دے او دا مالدار دے دا خو اخلاق و خاون او زما خیال ساتی نو پدے خاون کے دا چا کردار دے دا مور او دا پلار کہ تالے دا سے بچی در کچے غستا خیال ساتی او ستا دا بچو خیال ساتی نو تد دا تغی سری دا مور او پلار خیال ورن ساتی او سلیم بے خوان دی دا سے موقع کی سړی به د ښځې حقوق خیال ساتي او د مور او پلار د دواړو د حقوقو خیال به هم ساتي ژوند به خشته او مزېدار به تېرېږي ممکن دا شی نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کم سنت ښودي او کمې طریقې ښودي او کم مونږ ته د شریعت اصول ښودلي دي که مونږ د هغې لاندې ژوند تېر کا نو کور کې به نه جګړه وي نه به اختلافي هلته سړي ته وایي د ښځې را باندې حق دی خواوتوی گوره دا مور و پلارم در بانده حق التخذ توی چې ته د خپل مور و پلار د کور نه واته ټیک دا مور و پلار سره ملاقات بم کې زیبم او دا غي خیال بم ساته دلته چې د خاون چې کوم مور داستا خواخه ده او د خاون پلار تاسخر ده دا د اوس مور و پلار کې دی بم خیال ساتي کله شریعت په دایره کې دل یو انسان داسې جون تیر کې قسم لیکي سمشته مونږ ټول شریعت نه خلاف روان یو اللہ و رسول کی منگ لکم اصول غورا کری دی دا بندہ بس اصول و سبق ایلی بھی دا بندہ علم خدا خدا علم برابر نہ دے کہ اللہ دا انسان دا جن دا تیرولو کم قیدی خود لی دی او اللہ دا انسان دا جن دا تیرولو منگ تا کم اصول خود لی دی نو خاقی کی وزمون خیری کن اللہ کو منگ سر ظلم نہ کہ اللہ کو پدے معاشرہ کی امن غوار اللہ کو پدے معاشرہ کی سکون غوار اللہ پدے معاشرہ کی دا مسلمان سر جنگ نہ غواری پدے خفکے گی اللہ پدے معاشرہ کی دا مسلمان دا اللہ سے بیدتی نہ غواری پدے اللہ خفکے گی نو چې الله دا غواړي چې تاسو ژوند خوشاله تیر شي د خندا دي تیر شي او د عزت دی او بل سره تیر شي او د امن او د سکون دي تیر شي نو دا به ال تیریږي چې د الله د قوانین او د قواعد مطابق موږ خپل ژوندۍ تیر اسبب نه مو نو لور باندې په دې به مهنت کې چې دا دیندار وي شي او دا جیره سبا واده شو او دا تا کوی کړی چې د سخر کم حق دی او د خواخ کم حق دی او د گاونډي کم حق دی او بیا د اندرو سره حقوق دي او د بچو کم حقوق دي قسم دې کې سمیا سجون بڑے خشتا او مزیدار او د اطمینان تیری یو مثال به درته یو مور د مور او خاوند دی او دواړه دیندار دي یو خدای ولې او ماشوم بچي ورک چې بچي او شو ماشوم نو دا مور دری بچی دا مور دا خد دے خاون توی وی سڑی دا بچی خمم دا اللہ نہ پڑے رو دعاگانو وقت دے اس دا بچے بما تا پرے دے دری بچی تربیت پر دکو پورا دیندار مور دا سی خاون و توی خد گورے اسے نا گڑوڑ بشی دینا دے دعاگانو باندے وقت دے گڑوڑ بشی درنا او دی پرے دا ماتا چہ دا مدرسہ کی سکول کے داخلوں اموری و توی چې ته پرې دا مدرسه سکول کې هم داخل کو خو بس دا بچی ته ماته وسپار د جامو د ډوړې بندوبست کا او اخلاقی تربیت یې ماته پرې لیر اخر مور دیندار و دی بچی ته نصیحت کاو لري مور اذا خیالو چې انسان لړمبه سوچ خو عقیده پکار دی چې دا په الله مضبوط یقین او کلک عقیده راشي نو د امور بلګیاو او دی بچی ته دا نصیحت کاو چې بچی زموږ یو ذات ته الله زمون پروردگار او زمون رب دی او زمون د خیر او د شر مالک دی روم به بہت دا ذهن ته ورچ
دا ماشوم پی پیدا شو دا لومبه بانگ وته وي نو دې خو بانگ نه وي او که اوري دې خو ماشوم دې اوري با قوت سماعت نشته خو دې خو په دې نه پويږي لیکن دا روحاني تور تا د روح ته الله د وحدانیت او توحید او غذا وردن نکړه چې دا ماشوم دنیا ته راغی چې لومبه د په وګونو کې دن اگر چې دې وخت نه پوي او خو پويږي نه ورته دې روح ته او ورته دې دن وجود ته په دې وینه کې الله اکبر او لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او د کامیابی او د منځ د دعوت شي وردن نشي نو مور وسره دا خواري شروع کړه بچي زمون الله دې زمون د خیر او د شر مالک دی او دا چې دنیا کې سړي دا مونږ له خدای راکړي بچي دا جون مونږ له خدای راکړي مرګ د خدای په لاس کې دی رزق او ډوډۍ مونږ له خدای راکړي عزت او ذلت مونږ له خدای په لاس کې دی او روغ صحت او مرض د خدای په لاس کې دی دا ورته خیر ما بشک دنیا خود اسباب وزیلی خو بنیاد د دې ټولو سيزونو خو الله لیکن کته غنم ما کړلې دي زمیدار یو ما زرغون کړی دي نو دې غنم ول چې کوم په پزمکه کې پیدا دي په چینو کې په نهرونو کې دا خو تانه دي پیدا کړی چا پیدا کړی دي الله او دې غنم ول چې کوم هوا پکار د اکسیجن مثلا او کوم رڼا ول پکار دا خو تانه پیدا کړی دا خو خدای پیدا کړی او زمکه کې د غنم د زرغون چا چې کوم طاقت ته بیا تانه لیکړي هغه الله پیدا کړی دی او بیا ستا په لاسونو کې د غنمو د ویشتو طاقت او هغه بیا د لو طاقت وغیرہ دا خو تا نه دي کړی که د لاسونو د تشل کې خدا کار نشي کولی زمونږ دې اسبابو پسې شاته د الله یو لوی طاقت روان دی دنیا خو ظاهر کې د اسبابو ځای خو اسبابو پسې شاته یو قوت او طاقت شته په هغې به ایمان ساتي نو دا مور دې بچي ته لګیا ده د خپل عقیده سموي مور به ورسره دونه خواري کوله چې ډوډۍ به ولا په کوټه کې دننه کېښوده چې د بستره کې او یا په المارۍ کې اوبه به یې موته دننه کېښودې جوس موس وغیره او دې بچي ته به وې بچې ولې ما نه به اوبه نه غواړې ډوډۍ به ما نه غواړې دا به الله درکوي ډوډۍ د خدای په لاس کې د خدای به درکوي جامې اوبه به خدای درکوي مورې خدای کوم دی بچې مونږ ورته ښکارو خو مونږ یې نه ګورې ماشوم له خو چې د کولاله خطه د کته کوزه جوړه او کته مانګې جوړه چې کله با دا بچي اوګې شو نو دا الله تعالی سپورته کو یا الله د اوګې مال ډوړه راکې نو مور وته بچي ورشه څنګه خدای چې مونږ نه نو پټ دی نو سيزونه مونږ درته پټېک دي دا بچي به کوټه ته نه نوت الماره ګټونه ډول ټول اخو وته مور ډوړه خو دی نو دا ډوړه راوچا تکړه چې کله بتګي شو یا الله مال او برکه نو مور ولا عقیده جوړي نو دې به کوټه تر ماشوم نه ناوت مور وته چې د ګټ کې جام کې او به خاو دی یا په جګ ګلاس کې نو دې مورغه و به راوغشته و اسکله مور ما ته خدای پاک دې کل کې ګټ کې او به خاو دی هم اسکله بس بچي د قصد الله مغوانا نو بس خدای ورته دنه نه نو د ګټونو لټوا خدای پټه ښکاری نشي دنه بم درته پټه کې تر دې حد پورې چې کله به جامې خیره نشي مور بوله پټي وینځلې نو کوټه کې به ورته اعلان وکړي یا نه به جامې دغه دغه چل کو دا الله نه به سوال کو او کوټه ماشوم دلا خو نه پويږي چې دا ارسه خدای راتی خو ظاهر کې خو الله مال ترکاری نه پخای خو مور ولا یو یقین جوړي یو عقیده ولا جوړي ماشوم خو لا پويږي نه هر سیس چې بدل د کلم ضرورت راغی الله نه به سوال کو او مور ورته پټ فورن کې خودلو او دا دومره مهنت مور د بچی سره رښتیا وای دې زمانہ کې مین د بچو سره دا مهنت کوي نه د دنیا کار کې کوي خپکیږي دنیا کې کوي هغه پینټ او شارټ او تخمزیدار اسری کړي پراتی او ټپن کې ورته د سکول ترکاری خمزیدار خشته پراتی او سپلای ورته مور د مخ کې نه پالش کړي نه چې بچي ته پالش کا او بوټانه ورته مخ کې راخو دي او ساری وقتی اتوار نه بغیر سار وقتی پاسای اتوار پر اس کے پلار پاسای چې بچي پاسه مانځلا پرېګه دې چوټه راوځ مور وای پرېګه چوټه لګا مشي ستل بیمار مشي دا اشپاګ ورته دې نه جوړه به چې وقتی دې پاساو شپږ ورځې کې دې 3 بجې او 4 بجې د سکول نه په پرایویټ بس کې راځي او په دا ګرمه کې را روان دي او سار وختي دي بیمار نشونن دي اتوار پر مانځله پاسه بیماریږي بچو سره مونږ مهنت کوو دنیا د پاره دین لنا بچو باندې مونږ خوګو خو دنیا د پاره الله د پاره نه بچو ته مونږ خایو پټه بستا ورته شاته ورواچو رومبي وته په وخت کې دا صدا وردن نه کوجه بچي ګوره تربور ته دی ګوره کنه سنگلند پوزر کې ګرځي
هغه تربور ته ګوره کنه څومره اعلی ګاډي کې ګرځي ورې خر کې د خره کمی کنه نو غوږې د پرې کولو دی او تکاشه بچي شابه چې داسې تعلیمو کې او داسې ځای ته ځان ورسې چې هغه تربور د یو ګاډي کې د پنځو کې ګرځي چې هغه یو بنگله چې ستا لس بنگلې وي دا لومبې په دغه وخت کې ورته مونږ دا ناره ور واچو هغه له سوچ مونږ دا پیدا کړو مونږ ټول خپلو بچو له دا سوچ پیدا کړی دی چې پیسه په څه طریقه وګټه او بنگله به په څه طریقه جوړه او چې څومره پیسه لو په هره طریقه چې مال پیدا کړي بس په دې ما بچی نه دی پوه کړی د دنیا تعلیم منع نه دی بالکل یې کاوه د دنیا تجارت منع نه دی څومره چې کوی کاوه د دنیا رزق قتل تا ته په دې نور تپاس هم درته لیکلي دي چې حلال رزق طلب کول دا ثواب دی دا د جنت ذریعه ده او نبی علیہ السلام هم فرمایي چې حلال رزق یو سړی طلب کوي دا فریضه بعد الفریضه دا پتا فرض دی بچو له روزي ګټل حلال نفقه ګټل ښځې له ډوډۍ ګټل چې تجارت نه کوي دکانداري نه کوي نوکري نه کوي څه به خوري مونږ به څنګه وکړو حج او زکات روژه به څه ونیسئ د دنیا دا څیزونه منع نه دي د مارونو ګورئ بنیاد دا دی چې دا 2 نمبر کې دي 1 نمبر کې الله دی دا په 2 نمبر کې دي په لومبي نمبر کې خیرت دی دا په 2 نمبر کې دي دا خو لږ ژوند دی که نه څومره خلک زما استاد لاسه موږ په کټونو کې مقبرو ته یوړل څومره خلک د دې ځمکو د جایداد مالکان تاسو لیدل نن د قبرونو لاندې پراته دي اصل ژوند خو که ته مسلمان یې منې به هغه ژوند دی دا خو الګي ژوند دی نو بچوں تا خایا سکول ٹیم لے گا کالج تم لے گا ٹیوشن ورته نسا او هغه لپاره هغه چې سدي یونیفارم وغیرہ چې سدي خوخي ورسره کوا خدا ورته په وخت کې چې بچي ګوري شریعت مطابق بجون تیرې بچي ګوري او الله شته چې موږ سره به حساب کتاب کوي بچي ګوري د استاد قدر وکي پلارا بچي ګوري پردو جنا کوته باندې ګوري بچي ګوري بنچ باندې با یو جنې سره په سبق په سکول کې یو ځای به شریک نه وي بچي ګوري دامو سره لخایا کنه دامو ته چې د مور او پلارم څه قدر دی دا غیب هم خیال ساتي دا الله وحدانیت دا الله ربوبیت دی بچی ته په ذهن کې ورواچي ور سره کنه نامونږ پرې خل مور دغه دا بچی له جون جوړای اوس ګوره بچی له خدای څوک جوړای مور به سره دا خواري کولا یو ځل سکول کې مدرسه کې داخل تا بچی مدرسې ته ځه چا سره به استاد نه سبق وره نه بدل ترازي التبنه ډوړې نو بو دلته تعالی خدای صدر کوي وربا چې ما د تمخ کې وي چې څنګه ته جوړه غسه جوړي مور یو ځل چې رشتہ دارانو طرف ته چې التلالا ټیم په وړي او ادمه بچي خو نن مدرسې ته تلل اخو بغرمه راغلي ما نه خو لې شوی دي ما ورته نو به خو دي نو ورته ما ډوړې خو دي اجر راغلي هغه د خپل ماشوم لاسونه څومره الله ته نیولي څومره به خدای ته جلا کړی چې خدای ډوډۍ راکا ما خو نه لري خدای او براکا څومره به ګټونه لټولې کور کې منډه تړې بوالي الله دا سوشو الله دا خو زما راز نن به فاش شي بچي خو به وایي چې بیبي دا خو تارا تار سه خو د خدای به یادو نن چې ته نه شې رشتہ دارو کرتلې نن خو خدای پاک ما ته سم کې نه خودل اوه مور دروغ دی راته دوکه دی را سره کوله هر څه به ته خودل او ما ته به خدای یادو خدای زما د شپږ وو کاله تو کاله خاري خو ډک پرې وتا یا الله لږ مدد را سره نور مکه چې دا ورزم چې زما د بچي لانی راغل او د پټه ډوډۍ کې د موضوع ورته صوبو بکید په لوري راکاږي را پسغل لا پمنډا چراله بچي راغل کور کې ناشته خدای سبا شي بچی فوراً مرتوی موری چرده تلیوی بچی دخوا افلان کو رشتہ دارو کرد تلیو ما سو خرالیز بیا بچی سو موری زخورالم اے موری خبر نہیں تو چل لیز بیا نن خمال زمان رب دیر ناشنا روڑے را کردے سشی دل درکا تو نوی بقرالم ما خدای تلاسونا پورتا کرد چه اللہ نن خود ما مورم نشتا دے خدای مال ډوډۍ راکوږم مدرسې نه رااله موتګي چې بیبي کوټه کوټه ته نه وته نو قتل ناشنا ډوډۍ پرته دا سه ډوډۍ ما چې ته نه ولې دی بیبي تعالی مې پرې خېدا مې ویلي ورسره جوسونه دی ورسره خوشبوئی دي روان غشتو مې خو بیبي کوټه کې د دنیا پرته ده مال خلن زما خدای ډیر خپل رزق راکا بس نور پېښوا الله توجل الله سوچت کا الله باس زما خواري تا په ذکر الله زما د بچی کنیکشن ولګي در رب العالمین سره الله داسې کولی شي حضرت بی بی مریم قرآن شریف کې الله فرمایي چې زکریا علیہ السلام کله د بی بی مریم
تربیت کو نو التزان له کوټه وا باغې کې بند کړي وا او هغه پسې به جرنده والا چې دې به بار کو قرآن شریف کې الله وی کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا کلما لفظ په شریعت کې چې کله هم زکریا علیه السلام نه نوته یو ځل نه ګوري چې یو ځل دا واقع ده کله به نه نوته ده او دروازه به کولو کنو بیبي مریم ماشومه تبا رزق پروتو او علماء لیکي احادیثو کې راځي د اوړې میوه په جمی کې او د جمی په اوړې کې لکه اوس چې راکمه میوه د اوړې او جمی پته نه لګي هر وخت درته ملاویږي دا قصې به ورته روزي پرته وه کلما دخله چې کله به دې ورننوت یو ځل نه ده دا خبره کله وننوت نو روغې پرته را نو اتې تپوس کوي چې لومبي ځل ورغې مریم انا لکې هذا دا د کومې ده دا روزي چې تا ته مخکې پرته ده ما خو دروازه جرنده کړې او چابي خو ما سره ده څوک دلته راغلي دي اما شو ورته څه وایي قالت هو من عند الله ډوډۍ د چا د طرف نه ده وایي چا د طرف نه بیا وایي چا د طرف نه هو من عند الله الله د طرف نه او ماشوم ایمان ته اوس ګوره که نه زمونږ ایمان ته ګوره دا د ماشوم ایمان ته ګوره ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب حضرت زکریا پیغمبر ته وایي پیغمبر ته وایي مریم پیغمبر نه ده پیغمبر دی حضرت زکریا علیہ السلام ته څه وایي چې الله غواړي چاله غواړي بے حسابه روزي ورکوي لیکن شک و شبهه نشته مریم پیغمبر نه روزي ورکوي دغه ماشوم ته مور وایي او هباس الله وشوه زما مسله حل شوه زما د بچي تا کنیکشن ځان سره ولګو بس ډایرکټ شو بچي الله یو بل سره نیغ په نیغه شو اوس د میانځ ته زه ووتم هغه ماشوم له چې مور تربیت وکړه دغه پوټیني نه خدای څوک جوړ کړل خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه دغه ماشوم نه خدای جوړ کړ چې دغه ته نشم ویلی لوی عالم او تصوف لوی امام چې د هغه په زندګۍ کې په زرګاو هندوان او سیکان خدای پاک مسلمانان کړي دي دا د مور تربیت شي مور دینداره ده خود ماشوم خو لومبې د مور په غېږ کې لویږي مور دینداره ده دا بچې به د لومبې مدرسه د مور غېږه ده مدرسه کې چې ماشوم ته ښه تربیت زموږ په سکولونو کالجونو کې د یو څیز کمې دي زه عموما چې ته څوک مې سکول کالج یونیورسټۍ ته بوځي بیان لا دا ورته وایم تعلیم شته خو تربیت نشته بورو باندې ډېر لیکلی شوي تعلیم او تربیت خو تعلیم شته تربیت موږ د بچو نه کوو سکول کې علم ورکوي پاکستان کې علم ډیر زیات شو نن سبا اسباب او ذرایم ډیر دي کمپیوټر او نیټ وغیرہ پیسې کتابونه او بکس دونه دي چې د حد نه ہوتے تعلیم شته تربیت نشته او تربیت کوم یو دی یورپی تربیت نه هغه تربیت خو چې د خو د یورپ تهذیب ته ګورم قسم په خدای کرکه ته راځي یورپ د تهذیب ته ګورم لاړې د توکلو دي پاغې خلکو جنکې بربنډې ګرځي جنه به سړی د خاون په مخ کې به ښځه پر دې هلک سره ځي دا مې بوای فرینډ دی هلک دوست مې دی مور به د سړي په مخ کې پر دې سړي سره ځي لور به د پلار په مخ کې پر دې سړي سره ځي خور به د رور په مخ کې پر دې سړي سره ځي ولې ځي ستا مخ کې به ځي دروازه به ورته ووالي شي موټر به ورته بار ودرېږي جنې به نیغه ورځي په ټېلیفون به رابطوي څه چېرته دی زما فرینډ راغلی دوست راغلی هلک وایي زما ګرل فرینډ راغلی ده هغه دوسته مې راغلی ده شپې به هم بار کوي په هوټلونو کې دا تهذیب والله دا تهذیب خو چې سړی پې لاړې نه چې سړی پې د خنزیر غول ور واچوي دا څه تهذیب دی ښځه خو هغه ده چې ستا ښځه ده بل چا نه ده خور ستا هغه ده چې د خپل خاوند ښځه ده بل چا نه ده مور ستا هغه ده چې ستا د پاسه بورقل و پټبې پرته ده په کور کې د حیا محفوظه ده الحمدلله ټول یورپ کې وګرځه که چر برطانیه ده او که امریکا ده او که آسټرالیا ده او که دا نور ممالک دي ټول کې وګرځه تا ته به د واده په وخت کې پاکه جینۍ یو په سلو کې 1% میلو نشي او الحمدلله د اسلام تهذیب کې د مسلمان ملک ته ګوره د واده په وخت کې به تا ته 100% جینۍ پاکې میلاویږي دا د خدای فضل او د خدای کرم دی ته دې خپل کاروبار کې او خپل دکانداري کې ولې جمع دي چې زما حیا زما په کور کې محفوظه ده داسې ده که نه ده هلته د هغه په مخ کې د هغه جمع نه دی د څه جون دی تهذیب د اسلام دی جون د اسلام دی مور و پلار دلته وګوره د مور و پلار څومره قدر خلک کوي دا مې پلار ایمان چې پکې وي هغه هلک یادو دین چې پکې وي هغه هلک یادو د پلار قدر د مور قدر چې ته مړ شي ورپسې جاړي چې بیمار شي په ډاکټرانو یې ګرځئ
یاره چې ایمان پکې وي هلته څه حالت دی. تاسو ووایئ یورپ ما ته پته ده یورپي ممالکو کې وګورئ چې بس هلک او جنۍ په هلکانه کې په واده وروسته دی دوستانه کې مور پلار لړل پاتې شو بس مور پیشا او ځان د خپل سیسټم پیښه حکومت پیښه او د هغوی تربیت پیښه او پلار پیښه او د حکومت هغه څه ورته ویل کېږي هغه دلته یتیمخانې دي هلته د هغوی خپل پیسې دي. محکمه خپل اخبار کته خپل اخبار مې کته یو ښځې په نوسۍ دعوه کړې ده د لور دعوه کړې په امریکا کې خپله رساله کې کتلې دي او جج سره دعوه کړې ده چې دا زما لور ده او ما سره یو ځای اوسېږي یو فلیټ زما نه لاندې ده ما سره ملاقات نه کوي. جج نه راوغوښته دا مور په تا دعوه کې دا ټیک تا ویو بالکل ټیک تا دې سره ولې ملاقات نه کوي ستا مور نه ده یادېږي دی نه هغه 15 منټو لري ما له وخت راکړي جنۍ څه وایي وایي چې خپلې ډیوټۍ نه راشم ما سره وخت بیا نشته ولې وخت نشته وایي ما سپی د هغې سره لوبې کوم سپی او مور یې وایي چې سپی سره لوبې کوي جج ورته وایي دا مور دې خوښه ده که سپی وایي سپی مې ډېره زیاته خوښه ده. امریکي جج فیصله ولیکله چې قانون دی د هغې تپوس وکوه په دې لږ پته لګي ویې ګوره لغوندې امریکي جج فیصله ولیکله چې که یو لور د مور سره ملاقات نه کوي نیا سره نه کوي هېڅ حق پرې نه لري چې د هغه سره ملاقات په زور وکړي. دا جون دی دا زندگی ده جون خو مړه چې خدای را کړی د شریعت مطابق والله پکې سکون او اطمینان هم دی موږ ورتاسې بې څه شا کړی ده دې ته جون وایي. نو لور له تربیت ورکړه ښه تربیت والا ورکړه چې دا سبا په کور کې دننه ده تر څو واده نه ده. مالک ابن دینار رحمت الله علیه کور خرڅاو د هغه ګاونډ کې یو سړي کور خرڅاو یو سړی ولا راغی وی دا کور خرڅه وی په څو خرڅه وی په 2000 درهم په 2000 درهم او ته دا څه عجیب خبره کور دې ضرور دی او د ضرور په دې خرڅه په 2000 سړی وته سوي وی دا ټیک ته کور د ضرور دی بالکل د ضرور نه زیات نه دی ولی په 2000 خرڅه وی په زر درته د مالک ابن دینار گوندر کوم زر کور دی د زر د مالک ابن دینار گوند دی وی مالک خو کور نه اخو باغ په مدرسو کې ګرځي اخو خانقاه کې لګیا دی منډې ترړې وی د کور دننه د ښځو ماحول په زر خرڅوم ما ته چې د هغې د سنانو نه کم خوشحالي او سکون میلاو دی پته نشته بل دی دا میلاویږي که نه میلاویږي په زر در باندې کور خرڅوم په زر د مالک ابن دینار د ښځو ګوند در باندې خرڅوم دا خو قیمتي شی دی موږ دا څه پرېښي دي نو دا به شریعت سره به برابری شریعت سره به خپل ماحول سیټ کې ښځې ته ماشومانو بچو باندې به دا محنت کې چې دوی د شریعت مطابق زندگی تېروي. اوس دا به په کومه طریقه د شریعت مطابق کوو زنانو سره به څه کوو شریعت به ورته څه ښیي په څه به ورته ښیي په والو ټکولو نه دا غلطې خبرې دي. زمونږ په دې بانډو کې په دې کلیو کې عموما همدقه دی سړي سره کوته کي او د ښځې ملایي په معمولي خبره درزول دي نه ښه تربیت کوله کې دا یو څو مثاله درته ښیم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی په د اخره زمانه کې حضرت علی رضی الله عنه لور د ام کلثوم هغه ته وایي علي صاحب ته چې ستا دا لور ده او دا ما ته په نکاح کړه زما عمر زیات دی دې وخت کې مې د واده ضرورت نشته خو زما یو ارمان دی چې که دا جینۍ زما په نکاح کې راله ستا دا لور دا خو د بیبي فاطمې لور ده نو که موږ له خدای لاندې اولاد راکړه بچي راکړل نو هغه به زما زوی وي او د نبي علیه السلام به م نوسي وي دا مې شوق دی چې لاندې زما د حضور پاک نسب یو شي. نو عربو کې اوس هم دا رواج نشته او مخکې هم دا نه او په شریعت کې هم دا پابندي نشته که د جینۍ عمر زیات او د هلک کمي یا د هلک زیات او د جینۍ کمي او دواړه سره خوشحاله ګورې د زور نه او مور پلار هم خوشحاله هېڅ پابندي نشته. البته چې هلک د ډېر عمر دی او جینۍ د هلک ده او دا مور پلار یې په زور ورکوي دا منع دي په شریعت کې. یا مثلا جینۍ د ډېر عمر ده هلک د هلک دی او دا مور پلار هلک مجبوري چې دا به خامخا کې د عمر رسیده هغه وایي بابا نه کوم مور زما د مور په ځای ده نو نه شي مجبورولی خو که چېرته هلک او جینۍ هم خوشحاله یو مور پلار هم خوشحاله هېڅ بدیت نشته. بهر کیف چې ورته وایي دا را په نکاح ته شوق مې داسې دی علي صاحب ورته څه وایي د امیر المؤمنین خوښه به دې نه شي خو داسې کار دې در لېږم نو ته وګوره نو که دې خوښه شوه درته په نکاح کوم که دې خوښه نه شوه نه در نکاح کوم. او په شریعت کې دام جایز دی چې څوک یو جینۍ په نکاح اخېستل غواړي نو د هغې مخ ته کتی شي
خو د شهوت په بنیاد به نه ګوري. حدیث سے پکې د نبی علیہ السلام چې کوم خدای په نکاح غواړي نو تاغه تکته شی وګوره ولې سپته لګي خو خدای نشي مو پلار درته وکي نو سبب د جنې جندم غر کې استاد هم غر کې او چې ویله خو خدای شو نو بس جن به بیا خطرې جنې خو الک لیدي شي بلا رضی الک ویني هغه تکته شي الک ویني ته نشي کته ځکه پړونه کې بند ده نو ځکه دل د اختیار ور بهر کیفو چې دا جنې ورولې غلوي صادر باور کم نو ته کله خوخه شوې صادر مې خوخه دی او کله خوخه نه شونه صادر مې نه دی خوخه ویخه صادر یې ورکو علي صاحب ور شامل المؤمنین له صادر یو څه چې بابا مې راکړې ستا خوخه دی کنه دی خوخه دا چې یال صادر یو ولا امیر المؤمنین ته وای دا صادر مې بابا راکړې دا وګوره خوخه دی کنه نه دی خوخه عمر صاحب کې ډېر زیاته حیا و هغه وته کته نشو هغه دې خپل تکته مخته نشو کته بوته به وګورم څنګه اندازه بر دینه معلومه کړ اجنه په پېښوا امیر المؤمنین صادر دې په دې پر خود مخبوته نه ګوري قسم دې کړه امیر المؤمنین نو چې داسترګي مې درنهسته وي حیا ده پکې چې د بیبي فاطمه لور ده الله اکبر د حضور پاک نو سیدا بیبي فاطمه کې دومره حیا وا چې اول وته حضور پاک او فرمایل دی فاطمه یې میاش خطلې ده پہلا والا میاشت وګوره دی وتاو نه کتل بیا دې بچي میاش خطلې ده کړ بیا وتاو نه کتل بچي تا ته فاطمه میاش خطلې ده وګوره ورته وی بابا زه خو د دې مې درې مې شپې میاشت نه ګورم ولی بچي وی دې وخت کې سړی وته ګوري نو زمو د سلو نظر په میاش یو ځای کېږي او شریعت کې دا منه نه دي یو دیوال ته سړی ګوري او خدام ګوري اس منه نه دي یا حضور پاک وته وی وګوره نو هغه کې څه ممانعت دي کمنه بیا وته ولې وی چې ګوره لیکن دا هغه خپل حیا و دا زنانه باندې چې کله مړ شي او مقبره ته خلک وړي د پاسه ډوله پرته دا د بیبي فاطمه ایجاد دی هغه وصیت کړو چې دا کله مړ شم د شپې به مې خبره دروازه نه او دیم زما په دې لاش باندې بلرګي کې له پاغي به صادر واچوي چې زما لاش د مرګ نه پس پلار دي چې زما په کفن د چاسترګیونه لګي دومره حیا نن سبا خو زمون خځې لون ټول به حیا دي بچی بے حیا خځې بے حیا جنال تباہ و برباد دي یریګم قسم دې اسنا یورپی معاشرات دلته جوړ نشي یورپی ماحول دلته مونږ ته جوړ نشي د دې نت او د دې موبایل په ذریعہ ورنندل تکم دالکانو د جنکو دوستانه شروع شوه دا فتنه دلته جوړ نشي او کافر سره کوي مسلمان سره دا گزاره بیا ګوره خدای نه کوي ولید تاسو دا سونامي د انډونیشیا وغیرہ یو څوک سره تباکل کنا دا زلزلې منلې دي په خپل علاقه کې او دا سیلابونه ولې دي او خدای خبر چې نور بس عذابونه د خدای قهرونه راضي با الله دې مساتي اره ګناه کې بر سره خدای گزارو کې په فحاشه کې در سره نه کوي بهر کیف اورته چې وې د ما ټوټه نه ګوره او تو خاندل وې دا بابا ته واجه صادر می خو چې کور تراله ای بابا وې دا څنګه امیر المؤمنین دی هغه خو صادر پری خو او زما ټوټه نه کتل عمر ورته غوسه وکړه چې امیر المؤمنین نو د استرګي مې درنهسته وي علي صاحب دې بچي خیر زاره خاوند دی دا خاوند دی دته ورکوم ما سم چپ شو خبر خلاص شو دا جنې ورته وعده کړه اتفاق نو چې په دغه زمانہ کې به خلکو په خود ظلمونه کول او باندې چې خلک عرب له سخت خزه به والي ډېر زیاته زنانه ولاتي حضرت عمر بیبي ته به شکایت کا اکثر به لاسونه ورته خلکو راکنه دی وجود تسنګ شین کړی دی راته وهله عمر سے په منبر اعلان وکړ اور سرکاري جاری شو چې خزه بنوي د خزو وهل په بعضي وختونو کې جیز دي لیکن رو اغم خپل مرتبه لګوري په درې مسلوم نمبر کې وهل جیز دي هغه کوم شرطونه دي درته به وره اوم درته وې وی بالکل بخد نه وای ظلم بل کوي خزو سره قسم دې حضور پاک مونږ ته فرمایي وی دا خزه تاسو سره قیدیان دي انهن عوان دا تاسو سره قیدیان دي کته ورته پلار کرزه خو زی بکته نه پرې دي نشیت کته ورته چې فلان کې رشتہ دار کرزه زی بکته نه پرې دي نشیت کور کې دنه ناشته دا نو دې سره بخسلوک کوي مرض وفات کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وفات کیږي اخیری تقریر چې نبی علیہ السلام کړی دی اخیری بالکل اخیری بار تروته او داسې حالت کې چې سر مبارک تړل او سر خوګېده
یو صحابي ورته راغی نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله صحابه جاری انصار بالخصوص ډېر زیات جاری ځکه څو ورځو نه ستا ملاقات هغوی نه دی کړی نو نبی علیہ السلام یې موچت کې ما بوځه جومات ته نو داسې حالت کې بوته چې یو لاس په یو صحابي ورواچو بل لاس په بل صحابي باندې ورواچو او دا خپله ګورې نه کړل ورپسې راښکې شوه صحابي بخاري شریف کې حدیث دی چې د نبی علیہ السلام د دې مټې ګوتې نه یو کرښه په لاره جوړه شوه جمعات ته بوتن په منبر یې کېنو دا اخیری د پیغمبر علیہ السلام مبارک تقریر دی دینه پس جمعات ته راوتې نه دی نو دې کې یو څو خبرې کړې دي یو پکې دا دی چې النساء وما ملکت ایمانکم ولې د ښځو خیال ساتئ ښځو سره ښه سلوک کوئ وهئ مه ټکوئ مه ظلم ورسره مه کوئ مور پلار کور نه مه بندوئ او دویم ما ملکت ایمانکم وینځه غلام نوکر امسایا دا افسر ما تحت کم دی دا ما ملکت ایمانکم ستا د قلم لاندې کم خلک دي یو ډایرکټر دی هغه سره لاندې چې کوم عمله ده هغه ایسیار ولې چې کوم لیکي د هغه د لاس قلم لاندې دی چې کم خلک ستا د قلم لاندې دي نوکر دی که امسایه دی که مزدور دی او که لاندې بابو دی د دې به ګوره ډېر زیات خیال ساتي دا به دې سره به ظلم به نه کوي نو اخري بیان کې حضور پاک د ښځو ذکر کوي عمر صاحب اعلان وکړ چې ښځو سره ظلم به نه کوي وهل به بند دي نو چې دا دی وي خو ښځې مستېږي سر خول دی که ښځې مستېږي که نه لږ وهې به نه خو لږ دباو کې روب کې خو به ساتې که نه روب نه دې ووتل ځان نه دې کار وکړه لږ روب کې به ساتې ښه ده نو بس ښځې مستې شوې بیا به خاوندان له جوابونه ورکړو یو باندیسي له ښځې جواب ورکړی اواز یې پرېسته باندیسي په منډه راغی چې عمر صاحب ته شکایت کوم چې مونږ باندې روال بند کړي دي راشه زمونږ د ښځو حال وګوره او چې یو خبره کوو لس جواب راکوي باندیسي چې راغی دا داسې وخت و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره همدغې ام کلثوم شور جوړ کړی دی او جواب ورکوي اواز یې پرې اوچت کړی دی باندیسي دروازه وواله خو اواز یې واورېده د دننه نه چې دا خو عمر صاحب باندې هم دی بي بي اواز راپورته کړی جوابونه ورکوي چې عمر صاحب وله راووته باندیسي ورته وایي باندیسي ته وایي څنګه راغلی وی صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه څنګه حل شوه و دې نه وی حل شوه وی ما د ښځې شکایت راوړی چې ښځه ما له جواب راکوي خو استال مې په کور کې دننه ولیده چې ته ګزاره کوې مونږ خو بیا سر کې کوو او ته څه وایي وی ګوره دا ښځه تاله یو څو ډیوټۍ کوي یو ډیوټي د دا کوي چې د کور څوکیداري دی کوي که ته بار یو ښځه یو هم په کور کې دننه یوازې دا غل نه راځي دا یو ډیوټي شو دویمه ډیوټي څه کوي پخلی دله کوي ستا هم کوي ستا د میلمه هم کوي درېیمه ډیوټي سره جامې دله وینځي ستا مینځي او ستا د مزدور او چاکر هم مینځي څادر هم درله وینځي او څلورمه څه ده کور دله صفا کوي چپړاسي خدمت ته لګوي کلاس پاو او پنځم نظر دې په د ګناه نه بچ دی نو چې کومه ښځه تاله دا پنځه ډیوټۍ کوي که دی درې نه کولې او ځان له د جامې دوبي راوړلې ډوډۍ دې ځان له په هوټل نه راوړلې او څوکیدار دې هم نیولې او کور کې دننه د سفید هم سړی څومره پیسې به دنه تلې نو چې دا پنځه ډیوټۍ دله څوک کوي او ګزاره ورسره نه کوي نو څه به کوي ګزاره به کوي او چې څومره ورسره پخوا اخلاقو ګزاره کوي هغه مره به خدای دله قدر درکړي یو لوی بزرګ دی لوی د زمانې ولی الله د زمانې بزرګ تېر شوی دی لوی بزرګ دی ښځه ډېره زیاته بد اخلاقه وه دومره بد اخلاقه ښځه وه چې د حد نه وتې نو یو ځل یو مرید یې راغی چې مرید یې راغی دروازې والا نو ښځې دننه اواز ورکړه څوک یې وی پیر صاحب ګورم پیر صاحب څه شو بس ښځې ورپسې اواز څه پیر پیر کې پیر څه شی د ما خاوند د ما نه بدرخه کړی دی کله یو خوا غلی وي کله بل خوا نه د ما خیال ساتي نه د کور د بچو خیال ساتي او پیر او پیر او پیر او پیر پیر مې نشته او که بیا راغلی ښه به نه مرید خوار له خراسان هغه علاقې نه راغلی خدای دا څه په بلا وړی دې سره دا ما دا پیر صاحب ژوند څنګه تېری چې لاړ چا تپوس وکړي پیر صاحب وتلی دی هغه ځنګل ته چې هلته لاړ وکته نو پیر صاحب یې په زمري د پاسه سور جمدې زمري او په لاس کې دا امسا په ځای د چوکې په ځای جمدې مار دی دا زمري پې وایي دا مرید ورته حق حیران دقسې وتلی پیر صاحب ته لکه ولې حیران شوې وی صاحب زمري او مار دې قابو کړي دی او ښځه نه شي قابو کولی ما خو یو پوټي ورسره 2 منټه خبرې وکړې اوس مې زړه درزېږي ساه مې ځي راځي
را پزغل کړم او ستاسو سره د کال 12 میاشتې ژوند خدای دې سره خیر کړي بلا سره ژوند څنګه تیرې دا ژوند تیرولو خزه دا نشي قابو کوله اور ته سوي او دا د دې خزه بد اخلاقی دا او زما په صبر دې چې خدای دا مرتبه را کړی دا مرتبه په دقت ماته ملاو دا خزه د پرې د موضوع طلاق ورکم ما ته پته چې دا بل څوک نشي ساتلی دا غیلا څه کوي دي هیڅوک ما سم نه کړم ما هر خواري په دې وکړه خدا ما سم نه کړه نو کله پرېدم دا بس کوي یا به ګناه کوي یا به سوالونه کوي په فوټپاتونو بګرځي بس ما ته خدای په خاطر د گزاره وسره کوم صبر کوم نو دا مرتبه کما ته خدای را کړی دا د دې په بد اخلاق په صبر او حضور پاک فرمایي نبی رسول الله فرمایي وی خضر علی پختانه پیدا دي او په پخته کې چې دا کومه بر پخته را کاګه ګس طرف ته دینه پیدا دي نه پختانه چې فایده لکاګه به فایده بالي او کته چې نه پختانه غوم نو چې نیغه ماتيږي با نو خدانه چې فایده اخلي نو خامخا پکې نقصاني کله به مالګه زیاتې کله به کمې کله به سریره ګرمکړي جامه به کمیس پر سودی دي کله بل او دام کمیس سودی نه دی د قصدل سوزولي دا چې نخره کوي چې دا کمیس سودا چې تا خپه کړي نو شي ګرم کې نو به بزاو سودی او دا زما خدا خپل سوچ دي چې دا چینی غوړیم په کور کې خلاصيږي نو دا اسه نه خلاصيږي دا تاسو تنګ کړي نو هغه د لبس د ایران میران ته لختي کې غورځوي بس خلاص شو دا خو ګوره حضور پاک فرمایي هن ناقصات عقل و دین په دې خدای نه خپکیږي نبی رسول الله فرمایي چې دین هم ناقص دی او عقل هم کوتا نسبتا د یوې خزکس غوي د دوه خزو غوي د سړي برابر د حضور پاک ته پوسټه کوي خدای ته خپل ته پوسټ کوي سر زموږ د دین نقصان سره او د عقل هم سره وی دین نقصان خدای چې تاسو منځونه سونه په میاش کې کم دي چې کله بیماری راشي مونږ نه کوي روزي نه نيسي د دین نقصان او د عقل نقصان سره وی د دوه خزو غوي د یو سړي برابر ده دا من حيث العموم یادوم من حيث العموم دا سدا بعض سړي ناقص العقل دي او ناقص الدین دی بعض سړي بیمارانی منځونه نه کوي بعض سړي د ناقص العقل دی بیمار دی کمزور دی بعض خذ کامل العقل دی دا خذو کې دا چې خذ تیری شوی چې دا غینه کامل عقل دبل چا نشتا او بعض خذم کامل الدین دی دا بیماری راځي نه یو شان منځونه کوي دا من حيث العموم خبره بهر کیفو خبره مې دې پورې کوله چې هغه ورته نو حضور پاک وي ته د خذ نه فائدہ اخلي خو سره د کوګوالي خامخابت نقصانونه کیږي او کته چې نه زینې غوم بکثرتها طلاقها بیا وسره جن نشي تر طلاق به ورکه دا بزرګ کوي چې ماته د مرتبه په دغه ملو د چې د خځې په بد اخلاقی زما صبر ها نو یو ځل دې کور تراله دې کور تراله دا خځه په بد اخلاقه او دې اساساً ته پیر وي پیر دای چې دا اوس ما یو کسولید په هوا دا سره روانو دې ته پیر وي ته پزمکه لګي او تندې توخه او خپې توخه او ځان تزبرګ وې نو خلکو دا یو سوچ زبرګي په دې نه لګوري چې تاسو په دیوال کې نه تو دیوال اوس غلو دا څه خبرې دي زبرګي په دې چې اوسړي د الله تقرب حاصل یو سړي نیکیو کې نیک عمل وکړي بدینه غرض بل په زمانہ کې بل نشتا قرآن شریف کې الله وزنه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون دا خدای دوستان داسې دي چې نو په آخرت کې پدې یروي او کله مرشد دنیا کې د صفات شو غمجن بمني دا اولیاء څوک دي الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء الله دا نه چې په ټوپه ځان ته لیکلي یا په د دیوالي لیکلي یا په دروازه یا په خانقاه کې ولی الله نه الله وی الذين امنوا اولیاء هغه چې لاول په عقیده برابرۍ وکانو یتقون تقوی پکې ایمان او تقوا پکې رااله د خدای ولی دي او که ایمان او تقوا پکې نه نو کډیر لوی پلار زبرګ تیر شوی دی او ګیره د نامن او ګره شیخ الاسلام دی او وخته شاته دغه ته رسیدلی دي د املادي نیمه تا او پټکې پینځش په ته غزم والے دي او چې تقوا پکې نشته ایمان کې فرق دی د خدای ولی نه دی د خدای ولی دا چې ایمان به می تقوا خو خیر د خدا نو دا ولی دغه د خدای کې دا ما په ولید په هوا روانو ته پزمکه توخېږي او ځان ته زبرګوي سړی وته وی دا خاون وی دا منی چې دا کم پاولید د زبرګي منی وی اول نه منم وی زماره قسم په خدای کې دا زوم اوس به منی که مې نه منی وی دا ته وی دا خپل زکه کاږي وږي وی نقطه خبرو بس قسم دې کې بنی سو زما یو دوست ډاکټر دې په خبر کې یو ځل مو د ټلیفون کو زما سره ورتلم
مې ډاکټر صاحب زه درځم ما ته ویل کوم ځای را روانې مې لار کې وې ته زما کلینیک کې کېنه کور والا مې نه جوړوي او دې ډاکټر نه بوله کور والے ما نه کله مسلو تپوس کوي ما ته خانه لګره موبایل مې کولو کړی د احتیاط سره خبرې کوم نو ما ته ویل دا ډېر بیمار چې ته ډاکټر نه بوله اپ خپل سپیشلیست څنګه وره هغه انګلند والا MRCP وته وی کسه شریعه هغه سپیشلیست نو ما ته دا ډېر بیمار چې ته بل ډاکټر نه بوله ویل نه ټوخیږي وای نو مې ټوخی لپاره وی مولانا صاحب دا را سره خوا کې ناس سره وی قسم دې کزه وته کمپاوډر مخکار وی ما دې ته نه پیږي بل لمه بوله نه حقیقت نا شکری خو په دې قوم کې شته کنه حضور پاک فرمایي نبی علیہ السلام وی ما خذ په دوزخ کې په زیات تعداد کې ولیدل بخاری شریف کې حدیث دی نو صحابه تاسو کې ولې وی بکفرهن لا ناشکر دي وی یکفرن الله د خدای ناشکر دي وینه یکفرن العشیر وی دا خاون ناشکر دي نبی حضور پاک په خپل فرمایي وی لو احسنت الى احداهن الدهر وی کټول عمر خذ سره خېګړو کې ګوره دهر ټول عمر خو چا جون نشتا زمانہ ټوله زمانہ خو چا جون نشتا مطلب ډیره جاته خېګړو کې جامې راوړي ډوډۍ راوړي او د دنیا نعمتونه راوړي ارس ثم رأت منك شيئا دون پټي غلطي در کې صحیح کړه چرتا دا وسوي ما رأيت منك خيرا قط اسړی تا نه ما په جون کې چتا خیر نه دی لیدل دا نبی عليه السلام فرمایي دا ګور معاشره باندې حضور پاک لیدل ارسه قتل نو خبر مې دی پوری پولا تمارونو چې کب بیا بد اخلاقی کوي دین به وته خیر ټول دین ورته خایا گزاره به سره کوي وال تکول باندې نه کیږي او وال تکول من د په شریعت کې زنانا وهل د ډول په ځای وهل په شریعت کې منع دي د ډول ځای مخ دی په مخ وخت نه وي بالکل منع دي حیوانم په مخ وال منع دي په شریعت کې حدیث څه پکې تنه بل وجهه که وهل کې مخ بنه لګوري سپي او خرم په مخ نشي والی په شریعت کې اکثر زموږ سره چې تاسو دا مخ ولا وای نمبر 1 دا ډول ځای بل سره تاسو تخکار دي وګ باندې بنه ویل کې والي چې دا ډول ځای سر باندې د خځې وال منه دي سر کې د عقلې پچي دا ګومنس کوي چې سپین وختي تورې ډولې ساتي پسینه او په مړای وال منه دي دا کله کې عامل چې غلبان پکې چي په دې لاسونو په دې ګوتو وهل منه دي په دې لیچو دې کې بنگړي چې دا ډولې ساتي ولا يدين زينتهن الا بالبعولتهن دا ډول زین دي په دې بوال نه کې لاندې په دې خپل کې پازي بچي دا ډول په دې باندې نو ماته یو طالب چټرولې وي په کم ځای وو دغه چې مخ او سر او سینه او سټ او دا ټول منځ مې په املا ورکاو خو پټې نه غونډه دا ولی فقهاو لیکلي شامي کې شتا چې ضربا غیر مبرر وهل بکه خو سخت نه معمولی وهل په لومبه مرتبه کې نه درې مسلوره مرتبه کې او بیا والم په داسې طریقه چې معمولی غوندي زیات او په والو سمېدلم نشتا په سبا سمې د حضور پاک مبارک په اخلاقیات او شمائل ترمذی کې راځي یو صحابي وایي نبی علیہ السلام متعلق چې ما ضرب امرأة ولا خادما قط چې حضور پاک په خپل جن کې نه چې بیبي والد او نه خادم والد چې د تاریخ کې څوک نشي د خوشتبه د وجه نه تاسو چلولې خوشتبه د وجه لیکن تعذیب یا تادیب غیر پاره حضور پاک په جن کې نه بیبي لا نه خادم د غلام ویل ډب نه ورکړي او د ټول مخلوق د خزو د سلو اخلاق یو ځای کا قسم دې کړي یو ام المؤمنین اخلاق او د خپل ګرتم رسیږي دا پسر اخلاق سب شي او زمانه په جاهلیت نه راغلي دي رماته دغه خلکو بس کول دغه خلکو ټول جمع نه خوله دا کې به کوله خپل حقيقي مند سره نکاحګانې کړې دغه خلکو به مردار خوړې سرمنه به خوړلې بربند به طواف به بربند کو او دغه خلکو په قرون جنډې راغولې زنا ده پاره دا غیبه مختلف نه خوي لیکن دا قد پس سمې شوي دا غټي برقيه پس بسر کړلې او دا حیا پکې رسره و جنراله دا د شریعت او د دین د وجه خلوتا میجنکو تا ماشومانو ته دین او خای شریعت و توخای پرده و توخای حیا و توخای قرآن ورته ځکه مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کتاب دی بهشت دیور او پښتو کې ترجمه شوی جنتی کاله ورته کېده نو مولانا څورته ویل کېږي دا تعلیم الاسلام څه شری دا مولانا صاحب دا مفتی کفایت الله صاحب تعلیم الاسلام وهواله مسائل دی پکې پټې نه دي خپل بچو ته وایي منستوي جواب یې کړی
زمون خود رب څوک دی جواب یې کړی دی خاتم النبیین څوک دی جواب یې کړی څومره پیغمبران دي جواب یې کړی دیني مسائل تعلیم الاسلام ګور دومره پیسې د دنیا په کتابونو ورکې په چوته دا وخایا کنه رسالې او ډایجسټ او داسې دونه ورته یک دی نو لږ ورته داسې دونه مخایا نو زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې د خپل بچي او فوټې لغوندې راه راست سره راولې کالکان دي که جینکې دې د لږ دین وخایا د دنیا سره سره لږونه تربیت ولا دیني وکې لږونه جمعات ته لګې سبق ته پاره ادا جینکې کور کې که څوک درسونه کوي زداناو هلته لګې او لږونه ماسخوتن ماښام داسې د صحابیاتو واقعې ورته بیانوي د حیا او د پردې واقعات ورته بیانوي د دې قصو او د دې سیستمونو نه یو بدن الله خوشحالي د کور ماحول باندې مزیداری جنگ جګړې باندې جوړيږي نو دې سره به ان شاء الله زمونږه حسن معاشرت لکه ما د نن بیان په حسن معاشرت شروع کړو زموږ معاشرت کې او زموږ په کور کې به خشتخ کول جون بتيري نه به تخپه او خزه نه به شکایت کې نه به خزه د خاون نه شکایت کې نه بچي د مور پلان او نه مور پلان د بچی نه او نه سر خواخې دین ګور کول جون بتيري د دې سبا د مسائل پاتې شو د پردې وغیرہ متعلق ان شاء الله ابا عند جمعه کې درته وي دعا وکړئ الله زموږ په حال رحم وکړي الله موږ د فتنو او د مصیبتونو آفتونو په امن او امان کې وساتي زموږ رور د ارشاد صاحب ارشاد علي دی والده صاحب وفات شوی و دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي ډېر ښه بنیاد مو ډېر نیکه زنانه و الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې قبر روخانه کړي الله دې په قبر انوار نازل کړي او الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي وارثانو بچو له خدای صبر ورکړي نو څومره مریضان دي بیماران دي زمونږ نسولارو ډېر ورځې پس منزل راغی او جمعات تراغه د تقریبا غریب هسپتال کې مې روزه تیر کړې الله تعالی دې ول شفا ورکړي یو بل دوست زموږ په خبر حبیب جان نو مې دغه ټلیفون کړو څو کورنی مشکلات دي الله دې ول په خیر بدل کړي څوک چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې قبول کړي الله موږ د فتنو آفتونو بلیاتو پامن کې وساتي زموږ د زنانو په سرونو د حیا د پردې صادر واچي زموږ ژوند د شریعت مطابق کې زموږ ژوند د اسلام مطابق کې او زموږ د زنانو او د نارینو د اتفاق ژوند نصیب کې اچھا په کورونو کې اختلافات دي الله غ اختلافات او ته خوشاله بدل کې رب ذوالجلال ته زموږ ناراضي شي اخر وخت په خدا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله ګردو الله دې شفا ورکړي او پلار عمره ته تللی دي الله دې په خیر راولي الله دې ټول اعمال قبول کړي دام بیمار دي الله دې ولا شفا ورکړي او دام ضرورت دي الله دې ضرورت پوره کړي فرض من سبا پاتې شي فرض من سکه نو هغه سره بعد تر د ماسپخینه پورې د نور خاتونه پس ماسپخینه پورې چې ته سبا من قضا کې د سنت کو سره کې ډک رکعت تشوشي یا تش رکعت ډکوشي نو په دې باندې کچې ته ډک رکعت تش وکړو نو سجده سهو به ولکه او که تش دې ډک وکړو په دې سجده سهو نه لازميږي یو سړی شک وکړو چې د معلوم به رکعت او که دویم رکعت ته او دا کس معمول په اندازه د جلسې استراحت باندې بیا پاسې دو نو یا سجده سهو پر راضي او کنه راضي که معمولی غوندې لغوندې کېناستو نو په دې سجده سهو نه راضي او کدا سه لږ زیات کېناستو بعض علماء یو عبده و رسوله پورې وراجه دار چې اللهم صل علی محمد په دومره اندازه کېناستو به سجده سهو کوي شیطان درکې وسوسه چې وظیفه صدا سحر وخت کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کرتوایا د شیطان د وسوسو نه به خلاصي ګیره خړایول دا هم مخکې چې ګناه کبیره ده دا بعضی مدرسې طالبان دي دعا غواړي الله دې په امتحاناتو کې کامیاب کړي سار جمع ولاري سنت کول جایز دي کنه ابتدا سے وخت راوځي ځان ته وګوره چې دویم رکعت لاندې کولې شي سنت وکا او که دویم رکعت نشي لاندې کولې بیا سنت پرېدا او دا سنت بدا سي ځای کې چې امام قرات نه وری ګوري دا څنګه چې دلته جمع ولا دقل ته سنت کې لکه جمع دل ترا نو بار سنت وکا یا پچت سنت وکا جمع بار دا نو بل دی وکا کدا سي ځای کې تاسو سنت کول چې د امام قرات او استاد مانځه کې سنتو کې تشويش راځي هغه حضور نه برابرېږي نبي پرېږي دا پلار مور بیمار دی الله دې ول روغ صحتونه ورکړي صادر استعمال ہمیشہ پر سنت تھی قمیص شلوار پہننے کے باوجود گرمی ہو کیوں نو قمیص شلوار ور اصل د عورت پټواله دي او صادر چې دی نبی علیہ السلام استعمال کړی دی او غیبه عموما په علاقه رواج دا چې غیبه پرتګ بنو دغه په ځای به لنګ او قمیص بنو دغه په ځای به صادر استعمال ناغي صادر د قمیص په ځای استعمال کړی دی او به قمیص اچولې دی
نو صادر نبی علیہ السلام په دغه کې استعمال کړی دی. باقی صادر څه فرض واجب نه دی. یو سړی کمیس وي او پرتوګي وي، ټوپۍ په سر وي او صادر یې نه، هېڅ پروا نشته. خدا له صادر ښه شی دی که ځان سره یو سړی ګرځوي، دا لازمه نه ده چې سړی د خامخا په سر صادر وي.